کر د ګلو کړه چې ونه دې ګلزار شي، ازغې مه کره په خپو کښې به دې خار شي. قدرمنو کتونکو عظیم خان یمه له وطن سره. قدرمنو کتونکو نن یو داسې ویډیو له تاسو سره شیر کومه چې دا ویډیو د یو جومات متعلق ده. دا جومات چا جوړ کړي، څنګه یې جوړ کړي، ولې یې جوړ کړي، د دې متعلق له تاسو سره اهم معلومات شیر کومه. قدرمنو کتونکو تاسو به د ټټې نوم اورېدلی وي. ټټه د صوبه سند یو ښار دی. دا ښار له کراچۍ څخه د 100 کیلومیټرو پر فاصله پروت ښار دی. کله چې د پاکستان تر ازادۍ له مخه د مغولو شهنشاهیت د مغولو دور و. په هغه دور کې یو مغول شهنشاه شاهجهان له خپل پلار جهانګیر څخه خفه شو او ټټې ته راغلی. د ټټې خلکو د ده ډېره میلمستیا وکړه او ده ته یې ډېر د قدر په نظر وکتل. نو ده په خپل زړه کې دا فیصله وکړه چې زه به د ټټې خلکو ته یو جامع مسجد جوړوم. نو زمانه وه تېرېدله چې دی بیرته له خپل پلار جهانګیر سره خوشحاله سو او دی یو وخت داسې راغلی چې دی شهنشاه جوړ سو. نو ده له ځانه سره کومه فیصله کړې وه چې زه به په ټټه کې جومات جوړومه. نو د دغه جومات د جوړولو پخه اراده یې وکړه. په 1444 کې د دې جومات کار شروع سو او د 3 کلو په ټایم په وخت په 1444 کې دا جومات جوړ سو. په دغه جومات کې 3000 انسانانو کار کولی. دغه انسانانو به اودس وکړي، یعنی باوضو به ول، اودس به یې وکړی، بیا به یې کار کولی. په هغه زمانه کې پر دې مسجد 9 لکه روپۍ خرچه راغلی ده. کله چې تاسو ټټې ته لاړ سئ د دې جومات مین ګیټ چې چرېدی، له دغه ګیټه چې سړی د جومات ته ځننه اندر ورسي نو یو ډېر غټ سیند هلته پروت دی د دې جومات. په دغه سیند کې ښایسته تالابونه جوړ دي چې شین کلر یې ورکړی دی او په دغه سیند کې غټې غټې درختې هم سته. په دې جومات کې په یو وخت 100,000 انسانان لمونځ کولی سي. د دې جومات یو خاص خبره دا هم ده چې د دې 100 ګنبده دي. په دغو 100 ګنبدو کې 6 ګنبده غټ دي، نور واړه واړه ګنبدونه دي. دا جومات په خښته جوړ سوی دی. د هغې زمانې د مغولو د دور چې کومه خښته وه، سره خښته باندې جوړ سوی دی. دا خښته 400 کاله باندې تیر سوي دي، بیا هم دا په هغه سخت پوزیشن کې برقراره ده. یعنی که سړی هغه خښته وګوري چې پر دې خو 400 کاله تیر سوي دي، که پر دې په زراو کلونه نور هم تیر سي، دا خښته به خرابه نسي. دې مسجد پر دا دیولو باندې به تاسو وینئ چې دا کم ډیزاینینګ باندې سوی دی، دا ډیزاینینګ پاکستان کړی دی او د دې ډیزاینینګ هغه ډیزاین چې کوم دی دا د ایران د مسجدو ډیزاین دی چې په دې شاهجهان جومات کې سوی دی. د دې جماعت یو بله خاص خبره دا ده چې په دغه جومات کې 4 نیمې فیلره هم سته. یعنی د دغو 4 نیمې فیلرو په وجه دا ګډ جومات چتونه برقراره دي.
قدرمنو کتونکو دا و د شاهجهان مسجد تفصیلات چې ما تاسو ته وړاندې کړل. که څوک دا ویډیو په اول ځل ګوري پکار دی زما چینل سبسکرایب کی او انشاءالله نور اهم ویډیوګانې به زه تاسو له راوړم چې تاسو به خوند پر واخلئ او تاسو ته به معلومات میلاو سي. په آخر کې له تاسو ټولو اجازه اخلو. د الله په امان.